Mezia sortira khugmane mezia sortira kharabe अस्सलाम वालेकुम सिंह मोरे خير دې خی کپڑا بسولا ها کپڑا بسولا بس نور لا خي فصل ورکوم او بس تاسي واله زمانه تر کم ځای زه د کلکلای وای زه ته یو خبره کوم ها زموږ مین د کور کې ناستې نو مزه کوي زه غوایم کور کې کینه بچو ته دعا کوه خاوند به د ګټي پیسې کنه هغه خاوند به کمزورې کنه مخکې غاڼې کول زیو بس درز مرز خوړلې او د سپینه نه راځي د متشوي ده ها مزدینه کړه من دي زامن می واړې دي درې دي واړې دي مصری سمې کې نه ولې ها او لوريانې مې دي مشرانې مې لوريانې دې کې 200 روپیا روزګاړي دې کې ها بیا پاته سویم راوالم په وسویم راکینو لا 300 لا 200 بس د قراته فکر غشي سو کوم او اکثر قرض راوالم بیا چې په دویمه پیرازه په سیمه لاړه شم بیا را نه راکې د دې پیسې مسنې چې زه دا راواخلم خو زم دلته په لشل روپۍ دغه کومه د لوريانو له خو به وړم کنه زامن به مصری سره ناسي ز واړې خوراک سکا کو لوريانې دي درې لوريانې دي پته ولا پیسې ګټي زه ولا ګټم سو نن رومبه روزرا دفتر پورې 1.5 ورځې دي په 1.5 ورځو کې دا څه شو چې تا روزانه 1,000 روپیا مزدوري وکړه دا 1,000 روپیا ستا دفتر پورې وای زیا الله دې کامیاب کړ زیا الله دې ګولي گلزار کا زیا زه بس تا ډېر خیال کوم زیا الله دې دوړه جتونه پوره کړ زیا زه خو ډېر خوږمنه مزیا زه ډېر خرابه زیا زما بدل ته څه کوم زیا زما وړه ته څه زندگی تندی پردې کور کړه دلته سبا بل دی چې زما خوله ډېر ساده دی هغه په دې ګلي ګلزار کس یا الله دې پونه جانه خسته کس یا الله دې رحم وکړي مور دغه خدای دې پونه جانه خسته کس یا ازي الله دې ډېر مرو جندر کس یا زما په دوا کې یا ازي الله دې کامیاب کړي الله دې ته نوکرانو ګرځي یا الله دې کامیاب کړي یالم دې د ګاندم دې علمي سمشته الله پټو بیمار یم مور زه ته یو خبره کومه دغه چې کوم حالات دي چې سړي دا د لپاره طرف موږ باندې امتحان دی ټیک شو دغه درې لوريان چې کوم استادي هغه زموږ هم خويندې دي نن چې کله کور ته لاړ شي هغه ته بو یو ورور مراغلی و او وی چې دا پیسې به زماره سایډ زما خويندې ضرورت ده 15,000 روپۍ دي زما د یوې خور پکې 15,000 روپۍ دي پدې صحیح ده نن به ته لاړ شي کور ته تر دختره پورې خو ته د خولي پیسې لفه خولي مزدوري ملو شو دغه روزه ټوله په کور کې تیرا کا خپل عبادتونو کا او بس دغه ټول پښتنو دغه ټول بچو ته دعا وکا الله زیان والله دې ګولي گلزار کا یو قدم دی الله نه کې پته لکه واچو زیه اوس کور ته لاړ شم